د هلمند ملي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي وخت مو بخیر. د ټولنې او روزنې خبرونه د وړاندې کول ته زه فرید الله خیال راغلم. درنو اوریدونکو د نننۍ خبرونې موضوع تقوا ته ځانګړې شوې ده چې تقوا څه ده، تقوادار انسان چاته ویل کیږي، څنګه کولای شو تقوا په ژوند کې عملي کړو او د تقوا د نشټوالي هغه لاملونه بچوي په ژوند کې. په دې اړه بشپړ بحث په دې خبرونه کې شوی دی. هیله ده چې خبرونه تر پای را سره واورئ. خبرونه کې را سره مولوي نعمت الله سمیم صاحب را سره ملمه دی. سمیم صاحب ستړي مشئ، بخیر راشئ خبرونه ته. بخیر اوسئ. ډیره زیاته مننه مولوي صاحب چې بلنه مو ومنله. په پیل کې که تاسو راته ووایاست چې تقوا څه شي ته ویل کېږي، څه شی ده؟ ستاسو څخه هم ډیره مننه. نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ورور تقوا چې د خپل قرآن عظیم شان کې پروردگار عالم جل جلاله د دې په بیان کې الله پاک فرمایلی دی چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. الله وایزما په نیز په تاسو کې هغه څوک چې هغه ماته معتبر دی او ماته نږدې دی او زما ور سره محبت دی، هغه څوک دی چې هغه تقوا لري او چې دی په دې تقوا کې د خپل تقوا سره بیا هم دی پرهیزګاری ور سره لري او د خدای او امور ته د غاړې شي. خپل تقوا هم ودی ته ویل کیږي. ځکه تاسو ګوري تقوا چې د خپل دا هغه عمل دی چې د پروردگار عالم جل جلاله نږدې کت او د دې بنده او د الله په مابین کې کومه فاصله چې هغه د مابین زوزي. ځکه د انسان او پروردگار عالم جل جلاله ته په دې تقوا باندې نږدې کیږي او دغه تقوا چې د انسان په چا کې الله پاک راوستل او په چا کې د تقوا وجود پیدا کوي، دا سړی به بیا هم پر دنیا باندې کامیابی، هم به په ورځ د محشر د خدای په حضور کې دی کامیابی. ځکه تاسو ګوري تقوا چې د خپل په دې ته تقوا نه ویل کیږي چې یو سړی دنیادار دی، د دنیا لري، نو دا الله ته متقی دی. یا یو سړی مسکین دی، شی نه لري، د الله ته متقی دی. دې ته تقوا نه ویل کیږي، بلکې تقوا هغه څه ده چې هغه خدای عزوجل چې فرمایلی دی چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بس دې ته تقوا ویل کیږي چې د خدای پر دربار باندې مقبول او د خدای امور ته غاړه شوونګ، دې ته بس تقوا ویل کیږي. ډیر زیاته مننه مولوي صاحب. تقوا د قرآن او حدیث له نظره څه ارزښت لري؟ تقوا د قرآن او د حدیث مقدسه د نظر دا ارزښت لري چې تقوا د انسان د پاره کپچيري په چا کې وجود پیدا کوي، د انسان د دنیا او د آخرت کامیابی په دې کې راځي. او کوم څوک چې په دنیا او په آخرت کې کامیاب وسونه د دې د پاره بیا په آخرت کې مشکل نشته، په دنیا کې مشکل نشته. تقوا د قرآن د نظر څخه دغه د ځکه چې په دې باندې په تقوا باندې د الله پیژندنګ کیږي او د الله د رسول پیژندنګ کیږي او د الله د احکام پیژندنګ کیږي او د الله د حلال او د حرام پیژندنګ کیږي چې دا حلال دا حرام دی، په دې باندې د دې پیژندنګ کول کیږي. بله ډیر زیاته مننه مولوي صاحب. که د تقوادار انسان ځانګړتیاوې اوریدونکو سره شریک شي مهرباني به مو وي. یعنی معنا کې د تقوادار انسان علامې چې په چا کې چې په دې کې تقوای علامات یې کوم دي پر دې برابر باندې. بله ځکه تاسو ګوري حدیث کې راخي نبی کریم صلی الله علیه وصحبه وسلم حدیث شریف دی چې دا حدیث مبارک هم تنبیه الغافلین نقل کړی دی چې د حدیث روایت حضرت انس رضی الله عنه کړی دی. د مبارک فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وصحبه وسلم و فرمایل کپچا کې دا څو علامات وي او په دغه علامات کې دغه علامات په دې کې وجود درلودي، نو دغه سړی متقی دی، دا سړی تقوانا کوي، دا سړی د خدای پر دربار باندې مقبول سړی دی. اوله چې په دې حدیث مبارک کې راخستی دی، اوله د دې سړی او د تقوانا ک سړی اول علامت دا ده چې د دې سړی پر ژبه باندې اثر د خدای عزوجل وي، د خدای د ذکر، د خدای د یاد، د دې اثر وي پر ژبه باندې، او د ژبه د درواغ او د ژبه د غیبت او د ژبه د بهتان او د ژبه د هغه فضله خبرو چې هغه واقعي او اسلام ته تاوان رسي، د دې څخه کنټرول وي. دا یو سبب یو علامه د تقوا ده که په یو چا کې وجود پیدا کړي چې ژبه د ګرد په کنټرول کې ده. ځکه تاسو ګوري څه تشریح په ورکم، بلکې نبی کریم صلی الله علیه وصحبه وسلم فرمای وای کچيري ماته چا د دوه اندامو ضمانت راکړي، زه ودغه سړي ته د جنت ضمانت ورکوم. یو علیه الصلاۃ والسلام مبارک خپل په دې دوه ګوتو مبارک باندې خپل ژبه ونیول چې یو دغه
او یو تر نامه لاندې دغه دوه ځای رسول الله صلی الله علیه وسلم برکو فرمایلو که چا ماته د دغه دوه ضمانت راکړي نو زه ودته د جنت ضمانت ورکوم. نو ګوري تقوا چې دا یو علامه د تقوا ده که په د چا پر ژبه باندې د چا پر خوله باندې دغه اثر د خدای عز وجل د نامه د خدای د ذکر او د ژبه او د خوله او د زړه د خدای د حرام او د درواغ او د دې سره رامنې سوی راګرځول سوی او پوسه په دې باندې چې دا علامه د تقوا ده په سړي کې بس وجود پیدا کوي. او دوم علامه چې رسول الله صلی الله علیه وصحبه وسلم فرمایلی دي چې هغه دا دي چې د ژبه د الله عز وجل په ذکر او د قرآن په تلاوت باندې مشغولي، چې د ژبه د خدای عز وجل په ذکر او د قرآن په تلاوت باندې مشغولي، د قرآن تلاوت کوي او د خدای ذکر کوي، په هر آن په هر ځای کې د خدای په ذکر باندې مبتلای. دا پوسه چې دا علامه د چا ده د تقوا ده. ځکه رسول الله صلی الله علیه وصحبه وسلم بل ځای کې فرمایي، حدیث کې علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي، وای ځان متقی جوړ کا، ځان تقواناک جوړ کا، ځان داسې تقوا په ځان کې راوله چې کله تا ته ملک الموت رالی ستا ژبه د خدای په ذکر باندې لندای، ستا ژبه د خدای په یاد باندې لندای، ستا زړه خدای یادوي، ستا زړه د خدای سره ملاقي. نو پوسه په دې باندې که دا علامه په چا کې موجود ونه په دې سړي کې تقوا سته، دا سړی متقی دی. دا هغه څوک دی چې د دې آیت کریمه تر شان نزول لاندې کیږي چې الله و ان اکرمکم عند الله اتقاکم. دا دوه علامه. دریم علامه دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وصحبه وسلم فرمایي چې دریم علامه دا ده چې د نظر او د هغه د سترګو نظریه د زړه نظر هغه راګرځېدلی د هغه شانو څخه چې الله پاک هغه ته حرام ویلي دي، چې خدای واغه ته حرام ویلي د دې سره د زړه او د سترګې او د ذهن د دې سره ګرځېدلی. نو بس پوسه په دې باندې که په چا کې دغه وجود یې درلودي دا سړی متقی دی. کله د زړه د حرام راګرځېدلی او د زړه د هغه منهیات راګرځېدلی چې پروردګار عالم جل جلاله منع کړی نو دا سړی بس پوسه چې دا متقی دی. او څلورم علامه چې رسول الله صلی الله علیه وصحبه وسلم فرمایلی دي چې د تقوا علامت څلورم دا ده چې دی په خپل معاملاتو کې کم معامله، کم تجارت، کم کاروبار دی کی، کم دکانداری دی کی، کم کسب دی کی، په دې کسب کې چې دی د خپل کاروبار کې د سره د پروردګار عالم جل جلاله بیري ویره د خدای عز وجل د سره وجود لري چې د سنی چې زه د معامله کوم په دې معامله کې خدای نه خسته ماته یو حرام نه، ماته یو بل شی نه، یو زیاتی نه، یو ظلم نه. په دې باندې دی په دغه د څلورم علامه د هغه سړي د چاغت تقوا نه کوي. او پنځم علامه نبی کریم صلی الله علیه وصحبه وسلم فرمایلی دي چې هغه دا دی چې د خپل قدمونه د الله عز وجل په معصیت په ځای کې نه ایږدي. کم شي ته چې پروردګار عالم جل جلاله معصی ګناه ویلې ده او کوم ځایو ته چې الله پاک د ګناه ځایونه ویلي دي په هغه کې د قدم نه شو کیږي او د وجود هغه ته نه نږدې کیږي. که په چا کې دا علامه نو پوسه په دې باندې چې دا سړی متقی تقوا نه کوي. او شپږم علامه دا ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وصحبه وسلم فرمایي چې د زړه به د حسد او د بغض او د کینې څخه صفای. د په زړه کې به نه حسد وي، نه به بغض وي، نه به کینه وي، هیڅ به د چا سره د مسلمان ورور سره به دی په هیڅ صورت کې نه حسد کوي، نه به حسد ور سره لري. بس پوسه که په چا کې د علامه وزړه د حسد او د بغض په اخلاص نو دا سړی متقی دی. ځکه په دې شان کې فرمای نبی کریم صلی الله علیه وصحبه وسلم فرمایي چې حسد او بغض د انسان نیک اعمال داسې رجی داسې د مابین زباسه لکه وچه درخت چې وشوره سره کمې بلګونه را شو کیږي. نو دا رقم د انسان نیک اعمال دا حسد و بغض دا داسې د مابین څخه باسي. وما علامه نبی کریم صلی الله علیه وصحبه وسلم فرمایلی چې د خپل مسلمانانو وړونو سره دی په همدردی او شفقت لري، هم همدردی ور سره لري، هم شفقت ور سره لري. دغه سړی متقی دی. که دا څو علامات چې دا موږ تاسو ذکر کړی دغه و علامات په دې سړي کې وجود پیدا کوي نو پوسه په دې باندې چې دغه سړی متقی دی، د خدای پر دربار باندې مقبول سړی دی، دا هغه سړی دی چې هم په دنیا کې کامیاب وي، هم په ورځ د محشر باندې کامیاب. مولوی صاحب ولې تقوا د مسلمان په ژوند کې اساسي رول لري؟ تقوا د مسلمان په ژوند کې په دې باندې اساسي رول لري ځکه د مسلمان د پاره د دنیا ژوند چې دی د یو مختصر ژوند دی
تیریدونکي ژوند دی او پاتې سو د آخرت ژوند چې دی. تقوا خو اصل کې د آخرت ته ژوند دپاره ده. په دې دنیا کې چې پروردګار عالم جل جلاله و انسان ته د تقوا کم اعمال بیان کړي دي، کمې څه ورته بیان کړي د دې دپاره چې په آخرت کې بیا ستا دپاره وسایي او په آخرت کې بیا ستا دپاره ګټه وي. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دنیا مزرع الاخرت، دنیا د آخرت دپاره کښت دی. که په دنیا کې هر کم کښت وکړي، په ورځ د محشر به پروردګار عالم جل جلاله دغه کښت ثمره درکوي. که د نیکو کښتو، که د بدو کښتو، خدای نه خسته خدای دې مو د بدو وساتي، نو دغه کښت ثمره به بیا پیژنې. نو د دنیا ژوند چې دی دا چې الله پاک ودې ته په تقوا ته څونه ارزښت ورکړی دا د دې دپاره چې پروردګار عالم جل جلاله هغه ستر نعمتونه بیا د دې انسان الله پاک د په نصیب باندې کړي. ډېره زیاته مننه مولوي صاحب. څنګه یو څوک کولی شي په خپل ژوند کې تقوا عملي کړي؟ سړی خپل په ژوند کې تقوا عجبه اسانه عملي کېږي چې سړی عملي کوي، ډېر اسانه عملي کېږي. ځکه چې سړی د کومو شیانو چې الله پاک موږ ته امر کړی دغه پابند سي، او د کومو شیانو چې خدای عز وجل موږ ځینې نهي کړي دغه څه نهي سي. بس دا چیز سول دا بس تقوا په خپل ژوند کې سړی ودې ته رسېدلی سي. ځکه چې تقوا ته کله سړی ورسېدی، تقوا په سړي کې وجود پیدا کوي، نو د انسان په اعمالو کې، په نیکو اعمالو کې بیا کردار پیدا کېږي، په نیکو اعمالو کې بیا ګټه پیدا کېږي، او د بدو اعمالو دی خود په خود راګرځي. ولې؟ ځکه چې دا ګوري الله پاک قرآن کې فرمایي ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. الله پاک وایي لمونځ چې دی دا تاسې منع کوي د منکرو کارو څخه او د فحشاو کارو څخه تاسې لمونځ راګرځي. نو ګوري دا چې سړی کله لمونځ او روژه کم امور چې خدای عز وجل موږ ته فرمایلی دي او کم امور چې خدای عز وجل موږ ته راکړي دي چې پر دې باندې موږ ولاړ سو، بس د انسان دپاره تقوا بس دستي حاصله ده چې سړی پر دغه باندې ماسې لږ قدم ورته واخلي. ځکه تاسې ګوري خدای عز وجل خپله سړي ته پر دې باندې قدرت بس ورکوي. الله پاک خپله د سړي مدد کوي، ځکه چې پروردګار عالم جل جلاله فرمایي چې فذکروني اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. الله وایي تاسې زما یاد وکړئ زه به ستاسې یاد کوم. د دې آیت کریمه په تفسیر مبارک کې تفسیر الایوبی مبارک لیکي، هغه وایي چې په دې کې پروردګار عالم جل جلاله فرمایي چې یوه شبره یوه لویش ما ته رانږدې سه دوی در نږدې کېږم، یو ګز رانږدې سه دوه در نږدې کېږم، ما ته قرار را روان سه زه چابک درځم، ما ته چابک را روان سه زه په ځغاسته باندې درځم. نو په دې باندې تقوا د انسان دپاره ژر سړی حاصلولی سي چې سړی یې حاصلوي. یو خو هغه چې سړی فکر نه ورته وي نه حاصلي، اخر نه څه حاصلولی بیا په دې باندې. ډېر زیات مننه مولوي صاحب. ځینې وخت یو انسان د شیطان سره د مبارزې په وخت کې پاتې راشي، یعنې هغه تقوا چې کوم اړتیا وي هغه په صحیح ډول په ځان کې پیدا نه کړي. د ده لپاره څه کول پکار دي تر څو هغه اصلي مقصد ته ځان ورسوي؟ د ده دپاره د دې سړي دپاره په کار دا ده چې هغه اصلي مقصد ته سړی ځان ورسوي. که چیرې سړی بس لنډه موضوع به داسې درته وایم، که چیرې د سړي په اعمالو کې د سړي په کردار کې کم نقصان رالی، مثال په طور یا په لمانځه یا په بل داسې اعمالو کې کم نقصان رالی، پر دې سړي باندې شیطان غالبه سوی دی او شیطان غلبه پر پیدا کړې ده. نو د دې د شیطان د غلبې دپاره دا دی چې سړی پروردګار عالم جل جلاله کم امور چې الله پاک موږ ته فرمایلي دي پر هغه طریقه باندې موږ روان سو او هغه طریقې ته موږ غاړه کښېږدو، بیا نو د خدای پاک دا ستر دشمن دا پر موږ باندې هېڅ کلم بیا چې بیا هېڅ کلم پر موږ باندې غلبه نسي پیدا کولی او هېڅ کلم موږ ته بیا دی کم تکلیف نسي پېښولی. بلکې دا چې کم سړی تقوا ته ځان ترجیح کړي، تقوا ته، خو هغه دی تقوا نسي حاصلولی. په دې باندې خبره اصل کې دا ده چې زموږ په عباداتو، زموږ په اعمالو، زموږ په نیت کې نقصان سته. که موږ خپل د اعمالو، خپل د عباداتو، خپل د نیت نقصان ایسته کو، بس خیر و خیرات موږ هم تقوا ته ځان حاصلولی، تقوا ځان ته حاصلولی سو او هم تقوا ته رسېدلی سو، هم تقوا ژر موږ په ځان کې وجود پیدا کولی سي، بس په موږ کې پیدا کېږي. ډېره زیاته مننه مولوي صاحب. تقوا یوازې د عبادت سره تړاو لري که ټولنیز او اخلاقي اړخونه هم لري؟ تقوا چې د یوازې د عبادت سره اړه نه لري، بلکې په عبادت کې هم راځي، په ټولنیزو او اخلاقي امورو کې هم راځي. ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وصحبه وسلم فرمایي چې په تاسو کې نیک سړی هغه څوک دی چې نیک اخلاق لري. نو اخلاق چې دی دا خو د مسلمانانو تر مابینځ، د بندگانو تر مابینځ باندې
ځکه نو په دې باندې وده ته چې شي دا د مسلمانانو په مابینس کې چې کم اخلاق کم تفاهم دي د مسلمانانو په مابینس کې کم حقوق دي دا پر ځای کول دي ته هم تقوا ویل کیږي. یوازې په عبادتو پورې نه د متصف چې یوازې په عبادتو کې راځي بلکې په هغه اعمال او په اقوالو کې راځي چې هغه د مسلمانانو په مابینس کې خود په خود د دوی خپل په مابینس کې سره لري کم حقوق چې الله پاک دوی ته په خپل مابینس کې سره ورکړي دي په دې مابینس کې د حقوق ادا کول دام یو علامه د تقوا ده. دې ته هم یو تقوا ویل کیږي چې کم حق الله پاک د مسلمان پر مسلمان باندې کړی دي کم حق الله د مور او پلار پر اولاد باندې کړی دي کم حق الله پاک د خاون پر کوروالا کړی کم حق الله پاک د کوروالا پر خاون کړی دي کم حق د استاد پر شاګرد باندې سوی دي کم هر حق چې د مسلمانانو په مابینس کې وجود لري او هغه بس یو اړخ د تقوا دی یو علامه د تقوا ده. ځکه حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای په کوم قوم کې چې د مشرانو عزت ني او پر کشرانو باندې شفقت ني علیه الصلاه والسلام مبارک فرمایي وای دا زموږ د ډلې څخه نه دی دا معنا چې دا سړی متقی نه دی د تقوا ته نشي رسیدلی دا هغه نیک عمل سړی نه دی بلکې د مسلمانانو خپل په مابینس کې چې الله پاک کم حقوق ورکړي دي خدای عزوجل کم حقوق د دوی په مابینس کې سره ټاکلي دي دا حقوق برپایه کول و دي حقوق ته غاړې شول دا حقوق پر ځای کول دام د تقوا یو غټه علامه ده چې په انسان کې وجود پیدا کړي. ډېر زیات مننه مولوي صاحب. د تقوا نشتوالی په فردي او ټولنیز ژوند کې کومې ستونزې راولاړوي؟ د تقوا نشتوالی چې نه په یو چا کې وجود نه لري هغه اصل کې خبره داسې ده چې هغه علامات بستستي وسړي ته معلومیږي. بله ځکه چې تقوا په سړي کې وجود پیدا نه کړي خدای نه خسته نو د دې انسان د خدای وخواته د خدای د دربار وخواته دې ته رجوع چندانې نه کول کیږي او بل د خدای پاک کم عبادت چې الله پاک پر موږ باندې فرض کړي دي لکه 15 وخت لمونځ دي یا روژه ده یا مثال زکات یا حج دي دا الله پاک پر موږ باندې فرض کړي یا کم واجبات یا کم مستحبات یا کم سنتيات د دې شوق د په وجود کې نه پیدا کیږي ځکه دا یو نقصان دی چې کوم عبادت کې چې شوق نه سړی په عبادت کې شوق نه لري دا یو غټ نقصان سره انسان لپاره ځکه هر کار موږ تاسو په دنیا کې ورته ګورو هر کار که دکانداری که کاروبار وي که تجارت وي که بل معامله وي په دې کې چې شوق نه په دې کې ګټه نه پر هغه کار د سړي شوق نه راځي نو دا غره کم تقوا په کوم عبادت کې چې شوق نه او په کوم عبادت کې چې د سړي رجوع نه ورته کول کېږي نو پوسه په دې باندې په دې کې علامه د تقوا نشته دا تقوا هغه چې کوم الله پاک ورته فرمایلی هغه تقوا په دې کې وجود نه دی پیدا کړی په باید کې سړي دا تقوا په ځان کې وجود راولي په هر صورت کې چې هغه لږ چې د سړي په واسه باندې کول کېږي باید هغه سړي په ځان کې وجود کې او په ځان کې ایجاد کې موجود کې. بله ډېر زیات مننه مولوي صاحب. کوم عوامل دي چې تقوا له منځه وړي یا کمزوري کوي؟ هغه عوامل چې تقوا د مابین زوړي او تقوا د منځ وړي په هغو کې عواملو کې اول د خدای پاک په عباداتو کې نقص کول د خدای عزوجل په عباداتو کې تقصیر کول کمی کول لکه لمونځ دی ګوري د خدای عزوجل د عبادت څخه پر موږ باندې فرض دی په دې کې کمی کول روژه د خدای عزوجل د خوا پر موږ باندې فرض ده په دې کې کمی کول دغه سنور عبادت په دې کې کمی کول دا انسان سجر تقوا د مابین زوړي چې دا خدای. دوم هغه کم حقوق چې الله پاک د مسلمانانو په مابینس کې راوستلي په هغه کې تقصیر کول دا مجر د انسان سره تقوا باسي د مابینس خصوصا په دې وخت کې به کله لکه د مور او پلار په مابینس کې او د اولاد په مابینس کې چې کم حقوق پروردګار عالم جل جلاله د دوی دوه په مابینس کې ټاکلي دي او د دغه حقوقو تر پښو لاندې کول دام د انسان څخه ژر تقوا د مابینس د انسان د زړه څخه باسي. ذکر الله پاک فرمای چې زما رضا او زما رضایت دا د مور او پلار په رضا کې دي زما نارضایت دا د مور او پلار په نارضایت کې دي کله چا سم مور او پلار ازار و دغه څه خدای نه خسته الله مازار دی الله دې مو وساتي کله چا سم مور او پلار راضي و نو پوسه په دې باندې چې د دې الله عزوجل راضي دي په دې کې علامه د تقوا است او کڅوک د چا سم مور او پلار ناراضه و یا بل داسې مشر بل داسې څوک ناراضو په دې باندې بیا د دې انسان څخه د زړه څخه د وجود څخه تقوا هغه کمی علامات کم څه چې د انسان د وجود بیا وځي بیا انسان بغیر تقوا پاتې شي. ډېر زیات مننه مولوي صاحب. په دې برخه کې د صحابه او یا اولیاء په ژوند کې تقوا څو بیلګې را سره شریک کړي؟ ځکه تاسو ګوري تقوا د صحابه کرامو او یا دغه سرازه لکه څنګه چې د اولیاء الله په شان کې چې کوم کتابونو نقل کړي دي تقوا چې په دوی کې الله پاک وجود پیدا کړي څومره قدر اثر بیا په دوی کې الله پاک کړي او څومره قدر خدای عزوجل پر دربار باندې بیا دوی قدر لري او خدای ته څونه نږدې دي. ځکه په دې شان کې زاد الخطبا کې یو واقعا نقل کړي د په شان کې د سفیان
سفیان ثوری رحمهم الله په شان کې چې دا زموږ استاد د مذهب یو ډیر جید او ولی الله د خدای عزوجل تیر شوی دی. سفیان ثوری رحمهم الله څو کلن د شپږو کلونو چې د پلار وفات سو، مور یې پاتې سوله، بل قریب ورور د نه درلودی، نو مور یې راولاړه سو د خپل بچی بیا راوستي مدرسې ته او بیا یې د قاري صاحب په مدرسه کې د قاري صاحب په لاس باندې ورکړي چې د زما بچی په کور کې کم ته څوک نه لري چې د سرپرسته وکړي، خو د زما بچی د دلی ستا سره په مدرسه کې. نو سفیان ثوری رحمهم الله د دلی په دې مدرسه کې اوسېدی، ډیره زمانه په دې مابینس کې تیر سول. یو وخت د ځان سره دا فکر وکړي چې تر ازو لاړ بسي د دې مور سره به ملاقات وکړي، د مور سره به یوار وویني. نو کله چې دی را روان سو د استاد اجازه واخیستله مخ د کور پر خوا باندې. نو کله چې دی کور ته رالی چې وی کتل په هغه کلي په علاقه کې هغه د دوی کور چې هغه کور وده ته نه معلومېدی، ځکه په دې کورو په دې کلیو علاقه کې ډیر نور تغیرات راغلي وه. خو بالاخره په ډیر مشکل باندې خپل کور پیدا کړي. نو ماښام دی کله چې ورلی دروازې ته ودرېدي، دروازه یې ور وټکوله، نو یو بوډۍ ورته راغله چې هغې له کډه لګول د دروازې د اخوا یې غږ باندې وکړي، ول بچی څوک یې؟ په دې نیمه شپه باندې راغلی. ده ورته وویل مور سفیان یم. هغې ورته وویل ما خو یو سفیان درلودی، هغه خو ما الله ته وقف کړی دی، که ته هغه کاغه نه خو سید او کاغه بچی ما د خدای سره دغه وعده کړی چې زما او ستا ملاقات به په ورځ د معاشر باندې کول کیږي، په دنیا کې نور ما او تا ملاقات نه سره غواړو. سفیان ثوری رحمهم الله چې کله دا خبره واورېده نو سفیان ثوری رحمهم الله روان سو برته ولاړ د خپل مدرسې پر خوا باندې. هغه چې د سفیان ثوری رحمهم الله سره بیا هغه جید عالم الله پاک جوړ کړي، هغه څوک الله پاک جوړ کړي چې بیا د احادیثو درس کوي او حدیث خلکو تر غوږو پر رسول، او بیا د ملاقات د خدای عزوجل سره څونه سو او د پروردگار عالم جل جلاله سره بیا د مینه او محبت څونه سو او د الله عزوجل پر د باندې څونه رحم. بیا یو وخت سفیان ثوری رحمهم الله د منصور په شان کې چې دا خلیفہ نو د دې په شان کې یو مسله د پیش کړله چې هغه مسله کې د منصور تاوانو. نو منصور چې کله خبر سو چې دا مسله چا پیش کړې ده، خلکو ورته ویل چې دا سفیان ثوری پیش کړې ده. نو منصور دا عزم وکړي، حالت یې دا وویل چې د مقیم معصومي و خلکو ته احوال راواستوي، خپل جاینشین چې د کښېنولي و هغو ته احوال راواستوي چې زه درځم، تاسې باید په مسجد حرم کې هغه د پانسۍ ځای د ځړېدو ځای جوړ کړي او خلک مې راټول کړي، زه سفیان ثوری دلته زړوم د دې دپاره چې بیا هېڅکله داسې څوک پیدا نسي چې هغه د یو باچا په فیصله کې بیا مداخله وکړي، او د باچا کومه باچا چې کومه فیصله وکړل هغه بیا مداخله پشکې وکړي او دی هغه فیصله بیا په هغې کې خبرې کوي. نو سفیان ثوری رحمهم الله په حاتم شریف کې پروت دی، خلک په مسجد حرم کې اخته دي. نو د یو بل شاګرد سفیان بن عینه دار علی ورته دی پروت دی بیده دی. نو سفیان ثوری رحمهم الله یې وشوروي ول کښېنه. دی چې کله را کښېنستی بارول ته نه خبر، سفیان بن عینه ورته ویل هغه ولولي څه پیښه ده؟ سفیان ثوری رحمهم الله ورته ویل هغه ورته ویل ول منصور ستا په شان کې فیصله کړې چې تا به په حرم کې دننه پانسۍ کوي، تا به په حرم کې دننه زړي او ته دلته پروت یې ولاړ څه تشته ځان باسه دې ځایږي څخه ادي را روان دي غږ یې کړی چې دی را روان دي ادي خلک ورته وګوره دي اخته دي. سفیان ثوری رحمهم الله ورته نه به یې داسې نو ما څه کړي دي؟ هغه ورته چې نه وستا په شان کې خدا فیصله سوې ده چې دوی به ستا سره دغسې کوي. نو سفیان ثوری رحمهم الله هم را ولاړ سو په مقام معظمه کې. الله پاک دې زموږ استاد د ټولو اقرباو دیدار وکړي. ملتزم شریف ورته وایي دلته چې سړی ودرېدي کومه دعا چې پروردګار عالم جل جلاله ته وکړي الله پاک د دې دعا نه ردوي. نو دی په ملتزم شریف کې ودرېدي، بیا سر د اسمانو خواته پورته کړي ولي الله منصور زما په ما پسې را روان دی او ما پانسۍ کوي او ما وژني. نو خدایه که چیرې منصور د مقیم معظمې او حدودو ته را داخل سو زما او ستا په مابینځ کې چې کوم تعلق دی هغه ولاړی. دی الله عزوجل ته ویل زما او ستا په مابینځ کې چې کوم تعلق دی هغه ولاړی، ځکه تاسو ګورئ د الله سره څونه ګرانښت و. دی الله ته ویل زما او ستا په مابینځ کې چې کوم تعلق دی هغه تعلق زما او ستا د سره ولاړی، زه بیا ستا سره تعلق نه ساتم. دا ته زاد الخطبه لیکي چې منصور د مقیم معظمې حدودو ته را داخل سوی لا نه دی. پر یو غره باندې د آس راپورته سو را روانو، غره یې آس یې نوک وخوړی، آس تر غره شوه سو تر نني سنې پورې د منصور نه چا قبر پیدا کړي نه چا بیا لش پیدا کړی دی.
نو ګوري دا اثر د چا دی؟ د تقوا دی. چې بیا د الله سره دونه محبت زیاتیږي، د الله سره دونه مینه زیاتیږي، د خدای عز وجل مینه بیا د سره زیاتیږي، بیا د خدای پاک محبت هم د سره زیاتیږي، بیا به دی هم په دنیا کې الله پاک کامیاب کړي، هم په ورځ د محشر باندې الله پاک کامیاب کړي. نه به بیا ود باندې څوک ظلم کولی سي، نه بیا پر د باندې څوک تکلیف راوستلی سي، نه به بیا دی په مشکل کې لویږي. ولې؟ خو د الله پاک ملګرتیا ورسره سته، د الله پاک انډیوالي ورسره سته، او د خدای عز وجل لاره د مختاره کړې ده. نو بیا چې کوم چا د الله پاک لاره مختاره کړه، الله پاک هغه ته هر څه وسایي پیښي. د سفیان ثوری رحمهم الله په شان کې لیکي. بلکې تاسو ګوري صحابه کرامو کې پروردګار عالم جل جلاله دغه څوک د صحابه کرام چاغو کې الله پاک د دې د تقوا پیدا کړي او دوی په دوی کې د تقوا نو پروردګار عالم جل جلاله کم مقام دوی ته پیش کړي دي. ځکه تاسو ګوري تر انبیا او را لاندې د مځکې پر مخ باندې او خدای ته مقبول خلک هغه صحابه کرام دي چې الله پاک پیدا کړي. دا په څه باندې؟ ځکه دا ګوري په تقوا باندې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اطاعت باندې، په دې تقوا باندې الله پاک دوی ودی زګی تر رسولي دي. چې وسم موږ تاسو ګوري په کتابو کې موږ تاسو بیان کو چې موږ وای صحابه کرام رضوان علیهم اجمعین تر یوم القیامه پرې پر دوی باندې دا ویل کیږي، او دوی ته به د دوی د خدای رضا به د دوی د لپاره طلبیش. نو کم څوک چې په ځان کې تقوا راولي، کم څوک چې په ځان کې تقوا ایجاد کی، پروردګار عالم جل جلاله د دې ملګری کیږي. الله پاک د ملګری دی. د غزاد الخطبه کې د لیکلي دي چې پروردګار عالم جل جلاله چې کله ټول مخلوقات چې آدم علیه السلام مبارک الله پیدا کړي، ټول مخلوقات الله پاک د آدم علیه السلام مبارک پر ملا باندې خپل لاس بلاکي په تیر کړي، چې تر یوم القیامه پر کم انسانان پیدا کړي، د ټول ایجاد الله پاک د سرکی میرجانو په شان باندې وکړي. نو بیا پروردګار عالم جل جلاله چې کله ودی ته دا خطاب وکړي چې الستو بربکم، پروردګار عالم جل جلاله ورته چې آیا زستا سراب یم، نو ټول مخلوقات بیا په دې به و आवाज باندې دا ور کړی چې قالوا بلا شهیدنا، موږ پر دې باندې شاهدی ورکو چې زموږ رب دې وعده ورسره وکړل. بیا د دې په شان کې دلته لیکي چې یو چا د پروردګار عالم جل جلاله څخه پوښتنه وکړه چې یا الله ته به د چا ملګری په دې ټول مخلوقات کې؟ پروردګار عالم جل جلاله ورته چې زه د هغه چا ملګری یم چې هغه مظلوم متقی، زه دغه ملګری یم. نو متقیان چې د خدای عز وجل ملګری دي او الله پاک ته دې خلکو ملګرتیا کوي. نو خدای عز وجل دې موږ تاسو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي په دې باندې. امين. ډېر زیات مننه مولوي صاحب. د تقوا او ظاهري دیندارۍ ترمنځ توپیر څه دی؟ د تقوا او ظاهري دیندارۍ ترمنځ توپیر دا دی چې تقوا خپل په انسان کې یو هغه تقوا ده چې د عبادت په وخت کې انسان کول کیږي، بل دا تقوا ده چې انسان په د خپل کړه وړه کې یا په تګ راتګ کې یا په ګرځلاو کې په دې کې د تقوا اثرات موجود لري. نو دې ته بس متقی ول کیږي. مثال د هغه منهیات لکه مخکې چې موږ تاسو ول دغه ځان راګرځي، هغه منهیات چې الله پاک نه کړي دغه څخه د ځان راګرځي، هغه چې الله پاک امر ورته کړي پر هغه امور باندې دیږي. نو دا بس د تقوا یو کم علامات د دنیا سره چې دي هم دغه دي. ډېر زیات مننه مولوي صاحب کور ودان چې زموږ بلنه مو منله او تر دې ځای راغلی زحمت مو وایست. ډیره مننه. د هلمند ملي رادیو درنه اوریدونکو دا د ټولنې او روزنې خبرونه تر بیا بل خبرونه تاسو ته ښې چارې ښه وختونه لوی علامه مل شه.